ټول پکې پخوانی افغانستان دی. سلګادي دا اوس څوک نه جوړوي، نشته کاریګر یې نشته. ډېر توکي وسایل دا مو له کومه کړي؟ والله خو ما ته ویل چې 22 کاله وخت مې پرې ضایع کړی. دا پخواني خلک وایي ډېر زیات قوي وو که لاسونه او دا دیګ او کاسې سره خو د ښځو کار دی. دا به تنور کې کته کول اکثر کېدای شي په وړکتوب کې ډېر داسې مېلمنو ته اوس هم صاحب چې مېلمانه راشي دا یې میز و دا یې هغه و. د دې تقریبا 130 کاله د دې کېږي. په ژړا شو هغه سړی وایي دا وګوره بلکل همدغه شی و، دا هم همغه ګرامافون دی، همداسې وایي احمد ظاهر کور کې یو دانه وه څه د پشم نه. او نور لرګی چې دی دا هم زموږ ستاسو وطني ده، قالین هم وطني، دا هم اوس ډېر ښایسته او ډېر خلک دا ډېر زیات خوښېږي. زه وایم چې دا د افغانستان مېهمانخانه ده، بلکل ټولو په خدمت کې دی صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو ولیدل په پیل کې له دې پخواني لرغوني موټر څخه راښکته شوم. دا نو شاید زموږ د نیکونو وخت وي، زه نه پوهېږم ځکه دومره معلومات نه لرم، خو دا چې چیرته راغلی یم په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړم. هغه دا چې په دې وروستیو کې داسې ځینو ملګرو راته ویل چې په کابل ښار کې د شام کابل په نامه یو رستورانت جوړ شوی دی او ټول پکې پخوانی افغانستان دی. یعنی د پخوانی افغانستان هغه لرغوني توکي وسایل او شیان دي. نو دا ډیر ځانګړی رستوران دی، خوړنځای دی. غواړم چې نن تاسو ته په دې کې خپرونه ولرم. لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ دا نو هغه د بیرون ساحه ده، د باندې ساحه ده او داسې لرغوني توکي شیان پکې ایښي دي او د دې تر څنګ دلته چې راشئ دې رستوران ته داسې فکر کوئ لکه پخواني کابل یا پخواني افغانستان ته چې راغلي وئ. نو ډیر جالبه او عجیبه رستوران دی، په ګډه به یې سره وګورو، په اړه به یې معلومات ترلاسه کړو. نو پیل کې به د رستورانت له مشر سره یو څو خبرې اترې ولرو. سلام علیکم. جوړ په خیر حاجي صاحب، ښه صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر دی. تاسو ښه یاست؟ ډېره مننه. ژوندی اوسې حاجي صاحب. دلته راشه چې دا لرغوني توکي وسایل هم پکې راشي که نه، او واقعا ډېر خوند یې ماته راکړو. بله صاحب، بله. دا پخواني شیان سړی ګوري، هماغه خپل زاړه یادونه او چې زموږ او ستاسو نیکه او پلرونه څومره تکلیف به ایستل، څومره زحمت به ایستل، یو شی به جوړول، رښتیا چې ډېر خوندور وي. واقعا. نو پیل کې که زموږ لیدونکو ته په مکمل ډول خپل ځان وپېژنو. زما نوم هارون دی، د شام کابل رستورانت مسؤل. ډېر ښه حاجي صاحب، خوشحاله شو په لیدو مو. او څنګه مو داسې یو رستورانت جوړ کړی دی؟ زه خو دې ورځو کې ګرچې خبر هم نه وم، ځینې ملګري ورته راغلي وو، ډېر صفتونه یې ورته کول،
چې داسې لرغوني توکي وسایل دي پکې او داسې آرامه فضا ده او وطني او داسې بهرني خواړه دي. نو دا وسایل دا توکي چې زه ګورم نو واقعا داسې خوند راکوي. هغه پخواني عکسونه یا داسې هغه نقاشیان انځورونه چې ما لیدل که نه هغه دا دی اوس له نږدې ګورم په حقیقي بڼه او لمس کولی یم شو. نو د دې په اړه که معلومات راکړي چې څنګه مو دا فکر وکړه چې داسې یو رستورانت والا دا زموږ تقریبا شل 22 کاله کېږي څه بعضې څیزونه زموږ کور کې وو پخوانه کور کې وو. بیا وروسته لږ لږ شوق زموږ پخوانه وو. بیا لږ لږ هم شروع کړو بیا دا زموږ شمالي کې زموږ یو باغ و هلته هم دا شیان جوړ کړی وو. میلمانه به راتلو ځان دپاره هغه د میله دپاره جوړ کړی وو. بیا وروسته لږ زیات شو. بیا چې پروګرام ونیو چې یو رستورانت جوړ کړو بیا مال راځه چې دې نه ټول خلک استفاده وکړي. هغه وخت موږ صرف یو لاس 40 نفر یا 100 نفر به استفاده کول چې لیدل به او دا هم راوړو رستورانت کې چې انشاءالله ټول خلک دې نه استفاده وکړي وګوري چې پخوا زموږ رسم و رواج و کلتور و فرهنګ څه شی و ولې دا خلکو نه هېر شوی. دا کوم شیان چې اوس دا دی دا مثال ګاډي دی دا اوس څوک نه جوړوي نشته کاریګر یې نشته. دا صنعت زموږ بیخي د ورځ په ورځ د منځ نه ځي. موږ غوښتل چې دا تازه وساتو چې خلک ترې نه استفاده وکړي وپېژني چې موږ څه شی درلوده. ډېر حاجي صاحب داسې به وکړو دننه به لاړ شو دا ډېر معلومات به ترلاسه کړو. انشاءالله. نو دغه ګاډۍ تاسو ګورئ دوستانو او ځینې خلک ورته بل نوم هم اخلي داسې ښه څوک ټانګه ورته وایي موږ ستاسو ګاډي ورته وایي اسان فارسي کې ورته ګاډي وایي. نو ټانګه او ګاډۍ خلک هر منطقه او هغه کې ځان ته دغه لري. نو دا ټول وسایل توکي چې دلته ایښي دي واقعا او پخوا چې دا جلالاباد کې به ډېر زیات و کابل کې و قندهار کې و هرات کې و څو ولایتونو کې و. اوس بیخي د منځ نه تللی په ځای د ریکشا او د شهر دلته مو دا د ناستې لپاره داسې او داسې یو هغه هم جوړ کړی دی کې صاحب اکثر زه چرګ و پسه او دا شیان هم دی کې پخول موږ او دا کوره ده سمه ده. نو پخواني مسي دیګونه خیراتونه هغه کې به کېدو لیک دا شیان نو انشاءالله ډېر زیات یو به درته معرفي کوم. سمه ده. ما خو چې څومره اورېدلي وای داخل کې بیخي ډېر جالبه شیان دي که نه ورځو وبه یې ګورو. مهرباني صاحب. نو دوستانو راځئ چې لرغونی کابل او داسې څهره په تاسو باندې وګورو. که تاسو هم کله راتلی د شام کابل په نامه رستوران دی دلته د کابل ښار په کومه ساحه مرکز نجیب زراب مارکیټ کې نجیب زراب مارکیټ کې. نو داسې احساس او فکر به کوئ لکه پخواني کابل ته چې راغلي یاست یو دلته خواړه خورئ رستورانت کې ګډون کوئ. وطني ډوډۍ د خارجي ډوډۍ هم لري خو وطني زیات اصلي هغه کنجد غوړي اصلي هغه غوښه هم د افغانستان ټول کوشش کوو اکثر چې خپل تولیداتو نه استفاده وکړو. ډېر ښه. دا نو شروع شوم دي بله صاحب مهرباني صاحب دا به ریسپشن وي د او دا د لارو نه شامده ځینه نو شروع کېږي. نو دلته هم ټول هغه بله صاحب پخواني تاریخي توکي وسایل ایښي دي. پخواني دا نو میز دی چې شی دی دا صندوق دی دا پخوا خلک د ازبکانو ترکمنانو زموږ جهیز کې جنکو ته به ورکول ودونو کې اوس هم رواج دی هلته او د دې تقریبا یو 40-50 کاله د دې کېږي. دا به یې په جهیز کې ورکوو یا تحفه کې دا کله چې واده و د جنیو انوارې د لباس پکې استفاده کېدو پخوا. ډېر ښه. او دا شیان چې دي صاحب دا مکمل د بزکشي هغه اسباب دی اسب سواري او بزکشي چې زموږ اساس شمال او د ولایتو کې دی دا مکمل هغه دی صاحب. ډېر ښه ډېر ښه. نو رستورانت خو پورته دی. او انشاءالله ورځو. مهرباني صاحب. دوستان سالون دی صاحب مهرباني. بسم الله نه تاسو ماشاءالله ماشاءالله دوستانو واقعا چې پخوانی افغانستان ټول دلته په دې رستورانت کې. بله صاحب.
نو حاجي صاحب دا څه وینم دا دومره ډېر توکي وسایل دا مو له کومه کړي؟ والله ما درته ویل چې 22 کاله وخت مې پرې ضایع کړی او خصوصا سمت شمال هغه خو یو ولسوالي هم رانه نه دی پاتې ولایتونه ولسوالي ګرځم نو چارې کې هغه پیدا کړو او چې خلک استفاده وکړي وګوري 22 کاله سره تا په دې ځای کړي دي چې دغسې دغه ټول وسایل توکي راجمع کړي له افغانستان څخه بېلابېل ولایتونو ولسوالۍ او کلیو ته تللی ډېر ښه نو دلته هر یو شی چې زه وینم هر یو شی د هر یو ولایت خبرې کېږي چې سات هر یو شی باندې خبرې وکړو کم دی دا چوکۍ مې هغه کې جوړ کړی صاحب کونړ کې مې جوړ کړی صاحب کونړ کې دی زموږ استاد د کونړ لرګی دی چې ټوله دنیا کې داسې لرګی نشته لرګی دی د نورستان او کونړ زموږ استاد د نخترو لرګی اوسه دا خو ډېر ارزښت لري هر شی د افغانستان خصوصا دا تاریخي شیان ارزښت جرانده چې ورته وایي څوک ورته هغه وایي موږ ورته ګرات څوک ورته وایي څوک آسیا ورته وایي د جرانده دا تقریبا 200 کاله د دې کېږي دا زموږ یو دوست د قندهار نه راوړی صاحب دا هم داسې تاویږي که او تاویږي صاحب او صاحب دا هغه پخواني هغه ټایپسټي ماشین چې کمپیوټر هغه نه مخکې و دا کمپیوټر د ټایپسټي ماشین سیستم نه مخکې هغې وخت کې به ټایپ یا لیکنې چې چا کولې بیرته به پرنټ کېدې د دې ماشین په واسطه او دا هم هماغسې دا هماغه صندوق دی دا چې دی د ترکمنانو د ناوې دی ودونو کې اچوي دوی ډېر وزن لري صاحب 12 کیلو وزن دی واقعا ډېر وزن لري دا د ترکمنانو د ناوې پخوا و که نه اوس هم شته او دې خوا مو خاص ځای جوړ کړی دا خاص ریسپشن ورته وایي څه ورته او ریسپشن زموږ کاونټر دې کې واړه شیونه ډېر د لاس کار او ډېر پخواني شیونه هغه دي صاحب ډېر ښه دلته صاحب دا ښکارونه دا اوسۍ چې ورته وایي که نه اوسۍ د هغې ښکارونه دي نو دا به د افغانستان د شمال ولایت که نه اوس هم شته بدخشان او مارکوپولو هم لرم صاحب یو دانه هغه به هم درته وښایم مارکوپولو هم لري او دا اوسۍ دي دا اوسۍ دي صاحب ښه حاجي صاحب دلته دا څرمنې صاحب د ګیدړ او پستک د ګیدړ دي امانس چې دی دوست دی کې دا اوس هم وروس هغه کې خلک هغه کې استفاده خوله ده دا خولې دي هغه خلک استفاده کوي وروس کې خصوصا د واورې په موسم کې هغه سایبریا او هغه چې دی یخ دی دا هم دا صاحب د ډوکې هغه چې یو ښه ډېر پخواني ټلیفون دا ټلیفون دی پنجخانه‌یي ټلیفون چې ورته وایي دا به د ظاهرشاه د وخت هماغه دا ځان ته بېل یو غږ و ډېر یو ښایسته غږ و هغه به زنګ نه ځي چې یو هغه وخت 15 نمره‌یي خانې و دغه صاحب دا چرخ د پشم نه به تار جوړول خلک قالین و ګلم و دغه شیونه صنایع دستي چې دی زموږ افغانستان ماشاءالله چې دی ټوله دنیا کې انشاءالله سر دی بلکل افغان غالۍ او قالینو لپاره هم دا تار چې پشم نه جوړېږي که نه دغه دی او دلته دا سمسې دي قاشوغې وینم که نه او دې کې دغه لرو تیږو دیګې لرو چې شوروا خلک پکې پخوي همدغه سمسې ده او هغه چې د خالګلي و هغه دپاره او لرګی نه دی صاحب ډېر ښه او دلته دا قابونه او دا میوه‌داني و هغه ده صاحب دا زموږ استاد دا هم کونړ او هغه کې جوړېږي صاحب دا هم کونړ کې جوړېږي نورستان کې بلکل دغه صاحب شیرزانه مونږ ورته یو دا شړومبې به خلک جوړول بېنه کوچ به ایستل بلکل ور اصلي همدغه سنتي طریقه یې دغه ده اوس خو ماشین کلاشي کې اچي دغه د شویم صاحب سبک بخارا ده دا مې قندوز نه راوړی صاحب دا ډېر پخوانی دی د لاس کار دی کار کوي که نه کار و فعال اوبه پکې نه دی اچولی نه نو دا پخوا ډېر لږ کورونو کې به دا و خانانو کورونو کې فعال چې تیار لاسونه دلته پرېمینځو چې وروسته وطني خوراک وکړو دا هم ډېر پخوانی شطرنج دی دا هډوکي نه جوړ شوی دی دا صاحب د هډوکي نه جوړ شوی دی لاندې چې دی برنډ دی دا هم پخوانی دی او صاحب دا میزونه هم ډېر پخوانی میزونه دي صاحب دا ټول د لاس کار دی صاحب دا زموږ اساس پخوا هغه د زاړه ښار او هغه کلکې او هغه هم داسې به جوړ شوی و بلکل بیخي نو پخواني دوران او وخت سره دا شیان چې ویني او دلته دا دیګونه وینم ما چې ویل دا د دیګو دیګونه دي
داسې دی جګ کړه لکه وزن چې دروند دي 4-5 کیلو خو وزن یې راځي زیات دا خو واقعا ډېر وزن لري بس دا پخواني خلک وایي ډېر زیات قوي وو که نه قوي خلک لاسونه او دا دیګ او کاسې سره خو د ښځو کار دی دا به تنور کې کته کول اکثر دا تنور کې به کته کول دې کې به ورو به خوټېدو دا به هغه شوروا هغه به جوړېدو انشاءالله چې یو ورځ راشي درته لایف به درته جوړ کړم موږ اوس هم اکثر هغه ته پخوو اکثر دوستان مشتریان چې موږ ته وایي چې موږ شوروا بیا همدې کې ورته پخوو همدغه دیګ کې ورسره راوړو د دې به شوروا څومره خوند دا شو خوري صاحب دا چاینکي هغه هم د هغې نه هم ډېر خوند ډېر زیات دی نو دا چې خبر وی چې له وړاندې هم درته ویلي چې انشاءالله بیا بل پروګرام به جوړ کړو بل به جوړ کړو دا صاحب ډېر جالب هلیکاینو لامپاو ټولو نه مخکې دا و شیطان چراغک چې به ورته ویل ډیوه پښتو کې ورته ډیوه وایي که نه ډیوه او زیاتره خلک کې د شیطان چراغک په نامه پیژني تیل به دې کې اچول تیل خو نه و هغه وخت کې د غوړي به تور تیل سیاه به ورته ویل څوک یو رقم هغه به پکې اچول پلته و پکې ډېر د عجایبو ډک شیونه دي دا صاحب قیچي چې د پسه هغه د پشمو ویښته به اوس خو ماشین وتلی پخوا به دې سره قیچي کول دا وګورئ دوستانو پخوانۍ قیچي ده نو د دې په واسطه به یې د پسونو وړی یا د پشم به تیز سره هغه کول پرې کول دا قلم باخي خو صاحب او دا صاحب نسی دی دا هغه چې دی پخوا به دې کې حتر به خلک میلمنو هغه ودونو کې هغه کې رواج و وتر به پکې اچول دا کاسې صاحب دا ډېر پخواني کاسې ټول د مسو برنګ نه جوړ شوی ده او ګردان یې هم همغسې مسي دی بلکل په دې به څومره وریجې او پلونه پاخه شوي څومره ودونو لپاره څومره خلکو به خوندونه اخیستي وي له دې نه بس نو ژوند دی تېرېږي چې په ښه توګه چا راته ویل د دې څومره وخت شوی دا څو نسلونه به دا تللی به دا همداسې په خپل ځای کې دی دا صاحب یو پخوانی اوتو دې کې به زغال خلک اچول دې موازنه وګوره ما پخواني ښځې وو چې داسې اوتو به کول بلکل پخواني خلک ډېر قوي وو که ښځې وو که نرانه که نه ځکه د دې وزنونو نه یې معلومېږي هلته د یو دیګ سر تقریبا 15 کیلو شاوخوا وزن و نو دا صاحب پخواني ټایپونه 530 و هغه چې به ورته ویل وګوره یو غږ یې په داسې زما یو بابا و هغې سره همداسې ټیپ و دا رادیو هغه ټیپ دا هم صاحب هر چا کور کې به نه و داسې یو کور کې دا شو مثال ګیس شو نو واقعا زمونږ نیکه دې هم خدای وبخي هغه یې رایاد کړو نو څنګه حاجي صاحب دا ځینې انسانان ډېر کبرجن او مغرور یې که نه اوس ګوره دا وسایل پاتې دي خو خلک نشته اول ما فیسبوک کبر او غرور نه دی پکار یو عکس مې ولیدو یو مړی ښخ کړی و نظامي دریشي سره چې ګوتمې و هغه سالا پخوا خو راوالي شو دا مړی په ښخولو سره وسایل هم ښخول هر شی روغ پاتې و خو انسان خاورې شوی و بلکل نو ګورئ دوستانو یعنی د انسان عمر حتی له دغه شیونو څخه هم کم دی دا کیدای شي د 200-300 کلونو یا حتی ځینې شیان خو دي د زرګونه کلونو که نه پخواني وسایل خو هڅه وکړئ کبر او غرور مه کوئ ځکه د داسې توکو وسایلو عمر هم له موږ څخه څو برابره دا صاحب نظامي ټلیفون و پخوا د دې نمره به نه و دا به هنډل و هنډل به وال خلک او دا هم صاحب زموږ او ستاسو وطن مالګه ده مالګه ده رنګ ډېر ښه دلته خو ماشاءالله دومره دا شټوپونه صاحب پخوا تیل پلتې به ورته اچول دا چاینکونه هم د چایو دا چودني ده دې ډېر وزن دی پخوا ترموز نه و کړه دې کې به ډېر چای ګرم ساتل کېده دا هم چیز نه دوستانو تاسو ته بس پکه ښکاري خو 3 کیلو 2 کیلو شاوخوا وزن دی نو دې خوا دا صاحب زموږ اساس د شمالي د استالف کاسې و د خټو چې شوروا هم همدغې کې مزه کړي اوس خو پلاستیکي او پلاسکو ورته وایي خټین لوښي دي دوستانو چې تاسو یې وینئ او د دې تر څنګ دا بوټونه هم صاحب بوټونه دا مزار کې جوړېږي هغه چارکارو کې جوړېږي دا هم وطني بوټونه دي او هلته اکثر اوس هم دهقانان همدغه بوټونه پخپو کوي کلونو کې دا نه خرابېږي او دا نو
اوس خلک د دې چوکیو نه استفاده کوي که نه اوس چې رستورانت ته راځي چې دا میلمنو ته زموږ چې دا څومره شیان دي زموږ د خلکو استفادې لپاره دی دغه یو ډېر جالب دا د قالینو هغه ګمونځ دی او د دې موضوع هماغه جنکې دي چې دا جګهي و د ورځې څو وارې دغه وهي 1 کیلو 1.5 کیلو شاوخوا د دې وزن دا زموږ او ستاسو هزارګي جرابې دي صاحب دا زموږ او ستاسو هزارګانو بامیان کې به ګنډل پخوا به خارجیان توریستان به ډېر زیات د شارنو کوڅه کې به ډېر زیات و بنیانونه به دې نه جوړېدو جراب دستکشې ډېر ښه نو دا ماغه د بامیانو واورو ته همداسې جرابې د ټینګ که نه ډېر ښه او دا لاسونه خو به ډېر وینځلي کور کې لاسونه هم ډېر وینځلي خو په نوي شکل کې په نوي شکل کې دا یا پخوانی شکل دی که نه یو چا کره میلمه راغلی یو هلک 15 بجې راغلی لاسونه یې وینځلي وایي زما نوبت دی لاسونه مې وینځئ زه به چېرته زما کار لرم دا چلمچي و هغه و ته راکړه حاجي صاحب دا به د مس نه وي دا برنډ دی دا هم شل ډېر 40-50 کاله کېږي د غزني کې جوړ شوی صاحب ډېر ښه دوستانو دا وګورئ هغه سپینګیري چې اوس مهال زموږ خپرونه ګوري مشران چې ګوري نو که د هغوی په وخت کې دا شیان وو کېدای شي په وړکتوب کې ډېر داسې میلمنو ته اوس هم صاحب چې میلمانه راشي اکثر میلمانه چې وغواړي بیا سپینګیري ورته همداسې چلمچي و هغه ورو دا صاحب پیزارونه نور بوټان دي څوک پیزار ورته ویل نه پوهېږم دا ډېر پخوانی دی صاحب د دې وزن څومره ډېر 100-200 کاله به دې کېږي او تر اوسه نه دی خراب شوی او دا د ناوې دا د ښځو بوټونه وو دا د ښځو ټول په لاس کار شوی دی دلته دا دیګونه هم چې موږ مخکې ولیدله خو د تیږو هغه تیږو په هغې کې هم داسې د لاس په بڼه نقاشي شوی و دا دیګ جوړول په خپل هم یو کمال غواړي دا صاحب یو پخواني ګرامافون ګرامافون چې دا هم فعال دی خو لږ د غږ یې لږ پاکاري شوی نه دی د اوس هم که نه هغه لري پخوا کار کوي سی ډي کاسټ یې و ده پخوانی اوس کار کوي دا اوس دا کار کوي صاحب دا غږ لري خو لږ پاکاري و هغه یې په کار ده دا جوړ دی صاحب او یو بل صاحب دا پخواني ماشین حساب چود به ورته ویل دی ته دا ماشین حساب و پخوانی دا لږ جار نیسي خو لږ لاتا و رفع و مکش هغه دی پکې کاسټ دا نو د څومره کلونو مخکې دی دا خو موږ سر شو هغه کې ونه ښودل 80-100 کاله به د دې کېږي 100 کاله کېږي نو هغې وخت کې چې او راډیو هغه نه مخکې راډیو دا شیان دا کارول کېده او دا د حساب ماشین چې تاسو وینئ دوستانو دا هم جالبه دی دا ما چېرته لیدلی کوم فلم کې یو وخت اوس هم دا سم شمال کې دوکاندارانو سپین ږیري دا استفاده کوي او دا صاحب دا زموږ اساس د نورستان جالب دا د نورستان د خلکو کېنې هلته کېنې صاحب د دې کېناستو هم ځان ته یو هغه طریقه او هغه دا د شاهي خلکو دغسې به کېناستو خلک پلټۍ غوندې دا یې میز و دا یې هغه و د دې تقریبا یو 130 کاله د دې کېږي نورستان کې جوړ شوی دا صاحب زموږ ستاسو د بدخشان شورچای دی کې پخوي تاسو یو سفر بدخشان ته وکړئ هلته سهار چای کې شودې کې نه مالګه شي هغوی دا یې مخصوص چاینک دی د هغې شور چای و ډېر ښه شودو چای دا هم په ډېر ښه بڼه جوړ شوي ډېر ښه صاحب ډېره ښه نقاشي دا مجمع صاحب هغه مارکوپولو چې مې تاسو ته ویل د هغه د بدخشان مارکوپولو دا دنیا کې نشته بل ملکو کې نشته داسې او مختلف لامپې صاحب الیکاینونه چاینکونه ګردنر دې کې وایي پخوا چې دې کې به پاچا یا شاته زار چاچول دی چاینک کې د دې یو خیاست لري چې دا ماتېږي دی چې زار پکې واچي دا ماتېږي نو دوستانو داسې به وکړو دلته خو ماشاءالله بیخي ډېر شیان دي او د حاجي صاحب په وینا چې 22 کلونو شاوخوا کې په ټول افغانستان کې ګرځېدلی او دغه بېلابېل ډوله توکي وسایل یې راټول کړي دي او دلته دا د رستوران جوړ کړی او ټول هیوادوال ته کولی شي ګټه واخلي دلته راشي رستوران ته هم خواړه وخوري هم د پخواني افغانستان دغه توکي وګوري نو تاسو په انځوریز ډول یو څو انځورونه وګورئ دلته بله ساحه هم پاتې دی یو څو دغه درته نور هم ښیم بیا هغه کوم یو بل شی هم دلته راته حاجي صاحب ښیي دغه صاحب سماوار
تقریبا تاریخ لري دا 183 کاله پخوا جوړ شوی 183 کاله پخوا دا جوړ شوی دی داسې اوبه به تېراتې اوبه جوړ شوي اوبه ډېر دا هم زموږ اساس سماوارونه دي نو صاحب دا خوا بهلول صاحب کچکول دا د لرګۍ نه جوړ شوی کچکول دی دا د ملنګانو کچکول د ملنګان په دې کې به دې کې یو خاندان هم لري که نه دې کې به پیسې ټولولې پیسې به خلک ټولوله دلته هم صاحب بعض شیان شته پرون یو انجینر صاحب راغلی وایي دا احمد ظاهر کور کې یو دانه داسې و په ژړا شو هغه سړی وایي دا وګوره بلکل همدغه شی و دا هم همغه ګرامافون دی همداسې وایي احمد ظاهر کور کې یو دانه و او دا صاحب پخواني ټوپکې صاحب د دې هر یو نیم سل 200 کاله د دې کېږي صاحب هر چې زه د ټوپکو د دې شیانو زه شوقي نه یم خو دا تاریخي آثار له خاطره مې ساتلی نه تاریخي آثار لپاره باید وساتل شي جنګ موږ ستړي شوي بس دی بس خدای دې نور ارامي لري چې داسې اوس داسې یو وخت دی چې صاحب چې د شپې او ورځې چېرته ځې کوم ولایت ته زه ډېر ګرځم صاحب نام خدا امنیت دی خلک آرام دی ګرځي څوک پوښتنه نه کوي چېرته ځې دا وګورئ دوستانو ټوپک خو تر اوسه ما په عمر کې یو ډز نه دی کړی بس خدای مې دې ترې وساتي نو دوستانو تاسو یو څو انځورونه وګورئ
ماشاءالله حاجي صاحب دلته څومره خوندوره فضا دې جوړه کړې آزاده فضا ده صاحب و دلته ما پخواني دا نن تاسو شمالي ته هم تللی د انګورو کجاوې دي دا که دې کې انګور باغه کې او دا کې صاحب د دریای هامونه دې کې خلک مایان نیسي بیا مایانو دپاره دی سیند څخه په دې کې مایان کېږي او د آمو سیند کې خو ډېر غټ غټ مایان او ډېر هغه ښه مایان پیدا کېږي ریګي مایان دي او هغه لقه مایي وایي چې ټول افغانستان کې د هغې نه بغیر بل او دا کراچۍ هم صاحب دا هم کونړ کې جوړ کړی دې کې اکثر د خارجي مشتري چې زموږ راځي دې کې ډوډۍ ورته سرویس کوو هغوی ته ډېر جالب وي بلکل چې واقعا جالبه ده او دا زموږ اساسه د هر خلک رسم و رواج چارپایګانو کټونه لکه میلمه راځي چې ژمی شي بیا دلته اکثر مشتري ته بیا اور هم لګوو مونږ بلکل دا نو د مجلس لپاره خاص ځای وي چې کله یو څو ملګري دوستان خپل در سره ناست اوس خو ژمی دی د اوړي د ژمي کې د غرمې لمر لپاره هم خلک میلمانه دلته راځي ځان ته لمر ورکوي هم دلته کښېني نو پیتاوي لپاره دا ځای په ژمي کې ښه دی او داسې په اوړي کې هم هواداره به وي بیا ماښامې او مازدیګرۍ بیخي پکې خوند لري ټول میلمانه هم دلته نو دغه به بدخشانۍ دغه صاحب دا زموږ دا دې ته اصلا ترکمني په حساب قروي وایي او نور خرګا ورته وایي دا زموږ اساس بام په دنیا کې د واخان کې مشته او دا زموږ ترکمنان او ازبکان هغه هم دوی دا استفاده کوي او دا مکمل صنایع دستي د لاس باندې جوړ شوی میخ باندې کې استفاده شوی نه دی مکمل یو سنتي کور دی دا ګورې دوستانو دا دروازه یې څومره جالبه ده دروازه یې مثلا نور دروازې دي هغه لرم یو دوه دانې نور هم د دې جوړوم د هغې 200 کاله کېږي دغه دروازې هغه دلته زاړه لرم 200 کاله کېږي مهرباني صاحب نو همدې ځینې معلومات راکړه تصویرونه به یې دوستان وګوري نو دا چې دی دا دننه د دې چت باندې چې د هغه کې د نبات نه جوړ شوی دا د هغه وړی نه پسه د پشم نه او نور لرګی چې دی دا هم زموږ ستاسو وطني د قالین هم وطني دا هم ډېر ښایسته او ډېر خلک دا ډېر زیات خوښوي او دا طغرل درامې ته هم چې چې وړی دا د افغانستان نه وړی هغوی فرهنګ کې دا نشته هغه هم د افغانستان نه وړی هلته اوس طغرل درامه کې اوس ترکۍ درامه ده هغې کې چې رواج شوی اوس خلک همغه په حساب طغرل وایي هغه د کوټې دي نو صاحب ډېره مننه حاجي صاحب کور ودان مننه تاسو نه هم چې زحمت ویستو دلته پورې تاسو راغلی د تاسو وسیله شوي چې دا زموږ د رستورانت او د هغه خلک وګوري ټوله دنیا وګوري افغانان وګوري راشد وګوري خپل د افغانستان کلتور او فرهنګ چې زموږ ستاسو پخوا و هغه ټول خلک وګوري او زموږ ستاسو د افغاني رواج هغه له نه او تاسو زما میلمانه یاست ډوډۍ به دلته همدلته دې خیمه کې به دننه خرګاه کې وطني ډوډۍ به هم جوړ کړو ازبکي قابلي او هغه به هم جوړ کړو هغه به هم وخورو سمه ده درنو لیدونکو بس حاجي صاحب وایي چې تاسو خو میلمانه یئ نو دغې کوټه کې به ورسره ډوډۍ وخورو د دې خوند به مو ګورو چې د کوټه کې ډوډۍ څنګه مزه کوي او داسې پای کې به بیا د خوراکونو په اړه معلومات انشاءالله زه په خدمت کې یم
بیا هم ښه راغلاست. کور دې ودان وي. د حاجي صاحب چې زموږ میلمه پالنه یې وکړه او د دې تر څنګ دغه رستورانت یې موږ ته مکمل ډول باندې وښودلو، تاسو هم ولیدلو. نو که خوند یې درکړی وي، حتما به یې خوند درکړی وي، ځکه داسې تاریخي اثار او داسې توکي دلته دي چې بیخي هغه پخوانیو وختونو ته تاسو وړي. او دا د خوندوره وطنۍ ډوډۍ هم تیاره ده. دا وچه ډوډۍ تاسو ګورئ، نو د غنمو خاص ډوډۍ که نه، یو رقمه ډوډۍ یا کشه ګورئ، هغه بیا وجود ته هم ګټه نه لري دومره. نو دا کباب هم چې دي د افغانستان نامتو خواړه دي. او د دې تر څنګ قابلی چې دی او زموږ قابلی صاحب موږ د کنجدو غوړي نه پخوو. قابلی پلو سل فیصد کنجد پکې اچوو، نور غوړي نه هغه ګډو ورسره. د کنجدو غوړي چې دي هغه نو ډېر بیا ګټور دي که نه، وجود دپاره هم د دې تر څنګ نقص نه لري. نو ډېره مننه حاجي صاحب، کور ودان. د دې په اړه که راته ووایې، ګرچې دا تاریخي توکي او شیان خو مو لیدل، اوس به زیاتره خلک وایي چې کوم ډول خواړه دلته په دې رستورانت والا خواړه خو موږ افغاني خواړه لرو، پاکستاني و، هندي و، چینایي د فاست فوډ و، دغه شیانو کوم چې د لاس هم کېږي او خوندور یې مشتریانو ته او دوستانو ته انشاءالله آماده کوو. او د دې تر څنګ داسې معلومات ما ترلاسه کړل چې حتی شولې پورې تاسو لرئ. خو هغه لرو صاحب، قروتي لرو او هغه شوروا موږ د سنګي دیګ کې پخوو. اکثر مشتریان چې هغه وکړي بیا موږ ورته جوړ کړی دی، دوستانو ته شوروا پخوو ورته سنګي دیګ کې، هماغه دیګ سره ورته راوړم. ښه قروتي موږ لرو. د افغاني خواړه کوشش کوو چې زیات هغه کړو. ډېره مننه حاجي صاحب، کور ودان. پای کې څه پیغام، څه وینا لري ټوله نړۍ کې د افغانانو؟ مننه تاسو نه، مننه چې زحمت هم ایستو، دیزې پورې راغلی، تاسو تکلیف هم ایستو، تاسو نه مننه. نو موږ شام کابل رستورانت، نجیب زراب مارکیټ، قوای مرکز، نو موږ انشاءالله په خدمت کې. زه اکثر وایم چې زما رستورانت چې دی، رستورانت کم دی، خو زه وایم چې دا د افغانستان میهمانخانه ده. بالکل، ټول په خدمت کې دی صاحب. ډېره مننه، تشکر. مننه صاحب. نو دوستانو بس خواړه تیار دي، موږ به خواړه وخورو په دې هیله چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. حتما به دغې رستورانت تاسو ته خوند درکړی وي او د دې تر څنګ دغې تاریخي توکو وسایلو د افغانستان د دود او فرهنګ دغه وسایل توکي چې دي. نو که زړه مو و او غوښتل مو دلته راشئ، هر کله راتللی شئ. او د دې تر څنګ ادرس یې لکه څنګه چې حاجي صاحب ویل د کابل قوای مرکز نجیب زراب مارکیټ کې دی. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په یو مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.